السلام علیکم ورحمت الله هیله د جوړ به وي دوستانو د سویس بګراوبندن ولایت کې مو د افغانانو ټولنه جوړه کړې ودوالو ته د روژه ماتي په اړه باندې قربو په اړه باندې الحمدلله بعد مدات بلد بسبب دور توفیق دې ورکړي او الله پاک دې اجازه ورکړي الله پاک دې نور مزید توفیق دې کوم غږ تاسو باندې کړی یو طلبای کوي چې سنن الحمدلله نتیجه وینو چې د ترټول سیو الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب
الحمدلله بعد از مدت بعد از بسیار مدت‌های زیاد جامعه هموطنان شدیم بسیار یک افطاری‌های خوب و یک تعداد دوستایی که از این ولایت‌ها بودن موفق بسیار همدلی همزبانی انسان موفق یک انرژی خاص میگه به خاطر از اینکه هموطنشون ببینه و در صفوفی یک جامعه اسلامی ما و شما با بین هم دیگر شدیم کنار آمدیم الحمدلله و بسیار یک خوب است که چند سال باشه که افغان‌ها در اینجا زندگی میکنن یک مسجد نداشتن الحمدلله امروز ما یک دست شدیم یک دل شدیم یک مسجد پیدا کردیم اینجا شدیم کنار هم دیگر نان خوردیم خداوند ما شما را اتفاق و اتحاد داشته باشم و همیشه وقت کوشش کنیم که از مسائل قبیله و زبان و چیزا دور باشیم و همیشه وقت برادروار زندگی کنیم در کنار هم دیگر باشه. تشکر. تشکر از خودت که بسیار زیاد یک لطف بزرگ کردی که الحمدلله کل دیر از المواری کردی بالاخره یک جای اینجا منظم شد که ما شما بتانیم در بین 4 مردم در بین همین جامعه اسلام خود فرهنگ خود تمام خودمون داشته باشیم در بین هم دیگه. تشکر زنده و سلامت باشه بخیر باشه قربان سلام هیوادمل صاحب وعلیکم سلام جوړ بخیر مننه ژوندی دی وي هیوادمل صاحب که د هیوادوالو ته د روژه ماتي په اړه باندې تراو په اړه باندې او دلته مو نوی جومات جوړ کړی ده د دې په اړه باندې نظر ورکړي څنګه و ډېره مننه کامیاب اوسې ډېر خوند یې وکړ تروې د خاتم مننه کومه دا کې تونه باید موږ ډېره مننه وکړي ځکه ټول کول د تخت اطراف وکړلې جماعت پیدا کوله کې دا کریډټ تو ته باید موږ ډېر کې مکمل کورل ستړي وکړي تونه ډېره مننه کې په دې راټولېدنه کې تو ډېر لوس ډېر خوند یې وکړ د آینده نسل دپاره یو څه باید موږ د آینده نسل زده کړي مشران چې څه کوي کشران یې ونه زده کوي نو بیا هم اتونه موږ ډېره مننه کوي چې ستړي دې کړي دي تکلیفونه دې کړي دي الله دې اجرونه درکړي. سلام قاری صاحب محترم خوب هستین؟ سلام علیکم چطور خوب هستین؟ خیر رحمانی میشه در مورد همی افطاری و ختم قرآن کریم در مورد مسجد نظر خود بده. بسم الله الرحمن الرحیم. نظر ما همیست که امسال بخیر اینمی جای گرفتیم در اینجا دیگه ما ختم قرآن انجام دادیم دیگه کل بچه را جمع کردیم یک جا اتفاق شدیم همه مردم ازبک و تاجیک و هزاره کل مردم یک جا شدیم اینجا گرفتیم دیگه اینا با هم نمازها را خواندیم نماز جمعه را میخوانیم نماز تراویح را خواندیم ختم قرآن کردیم انشالله افطاری ها را انجام دادیم بعد از او نماز عید خوانده میشه بعد از این مثلا اطفالا درس قرآنی زبان مادری دیگه اینا انجام داده میشه دیگه چیزای ورزش اینجا انجام داده میشه در این انجمن دیگه الحمدلله خیلی خوشحال هستیم که کل افغان‌ها در یک جا جمع شدن و اتفاق شدن دیگه من خیلی افتخار میکنم به خاطر که ما ازبک هستم شما از برادرای پشتون هستین دیگه قوم اینجا اشتراک دارن و تشریف دارن دیگه جای افتخار است که کل ما شما اتفاق شدیم یک جای گرفتیم با هم زندگی میکنیم دیگه دومی که ما اینجا افطاری انجام دادیم خیلی واقعا افطاری جالب بود خیلی اما تو پروگرام منظم بود خیلی غذا زیاد حاضر کرده بودیم از شما خیلی تشکر میکنیم که خیلی زحمت کشیدین در قابل دیگه خداوند اجرش بر شما نصیب کنه ان شاء الله بسیار خوشحال هستیم همیشه این تو یک افغان یک ملت یک جا موفق و اتحاد باشیم ان شاء الله همه چیز جور میشه ان شاء الله پیشرفت میکنیم. بله تشکر قاری صاحب محترم زنده و سلامت باشی بخیر باشی لتانم ډیره مننه چې همدلته د ټولنې په ارتباط باندې کته پورته منډې وای همکاري کوي نو یو دنیا مننه الله تعالی مو عزتمن لره الله تعالی دې منډو دې تړو دې زحمتونو اجرونه درکړي کور مو ودان خیر تشکر سلامت باشی. مفتون صاحب جوړې په کنه خیرات ته ورزنه جوړې په خیر مننه کور ودان ک بخنه سره دوستانو ته د نننې روژه ماتي د تراوو د قرآن کریم د ختم او همدارنګه د جماعت په اړه باندې څه معلومات ورکړي څنګه ولا جماعت خو ډېر خوند وکړ اول خو موږ ته جماعت نه لرلو خصوصا پښتني او افغاني جماعت نه لرلو لکه د تیرې جمعې پورې چې کله موږ اولین ځل د قرآن منځنه دلته وکړل ډېر زیات خوند یې وکړ ټول افغانیان پښتانه او تاجک هزاره ازبک ټول په یو ځای جمع شوي وي
دا ځکه د اول ځل دپاره د جمعې لمونځ وکړو چې بیخي زیات خوند یې وکړو. بیا دا چې د روژې مبارکه میاشت و، نن د روژې د 28 شپه وه او دلته هم چې روژه موتی جوړ کړی و د افغانستان د بېلابېلو قومي خلک ټول راغلي وي دلته. ګډ روژه موتی هم وکړو، بیخي زیات خوند یې وکړو. روژه موتی نه بعد هم چې کله تراویح لمونځ ادا کړو یغې نه زیات خوند وکړو. نو بس الله تعالی دا د میږ عبادتونه په خپل دربار کبیر و منظر وګرځوي. بیخي یعنې زه نشم ویلی چې څه رقم یې ووایم، خو ډېر سخت خوند یې وکړو. بیخي هغه وطن مینه هم په موته شوه. اول خو دا ډېر خوندور روژه ماتی و، ځکه چې ټول افغانان سره یو ځای کې راټول شوي وو او دغسې فکر نه کوم که دا به اول واري شي دلته دغسې افغانان ټول یو ځای راټول شوي دي. دا موږ لپاره یو افتخار ده چې تاسو دلته خپل جومات هم ونیو، خپل جومات کې کېناستو، روژه ماتی هم وکړو او بیا هم ختم وکړو. مننه، کور ودان خیر اوسې، کامیاب اوسې. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة الله والقرآن الشام او روزه دواړه جګړه وکړي شفاعت وکړي د الله په نزد بنده لپاره والقرآن به وایي چې الله زه د شپې زما تلاوت کړی دی او ما دې د خوبه ایستلی زما شفاعت قبول کړه او روزه به وایي چې الله د ورځې ما د خوراک اسکاک الله بند کړی او دی چې دی زما شفاعت د پاک نه قبول کړی د دواړو شفاعت منل شوی دی وایي قرآن دوستانو دا په دې خبره چې قرآن ته وخت ورکړي او خپل ماشومان خپل ځان ته قرآن پرېږدي باید قرآن چې دوستانو په معنا زده کول په دې نه خلاصېږو چې الفاظ مو زده وي نن په معنا یې زده کړه زه چې کله ته وایې الحمدلله رب العالمین دا څه معنا باور وکړه چې موږ تاسو قرآن معنا زده وي د دې قاري صاحب چې کله دې قرات کې بیا به څومره په خوند پوهېږي الله اکبر چې کله د جنت واقع راځي کله د دوزخ واقع راځي بیا به سوچونه پکې کوي خام فکر وکړئ چې الله دا بله دنیا ده بله دنیا کې دا صحابه کرام چې بله رکعت لمونځ به کوو ټول شپه اوده رکعت لمونځ باندې سبا کوو ولې قرآن په معنا پوهېدل موږ ډېر وخت نه نیسم اوس دوستانو حدیث پاک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم وایي د قوم مشر چې هغه خدمتګار وي بل ځای کې فرمایي من بنى الله مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنة څوک چې الله رضا لپاره یو کور جوړ کړي الله پاک به جنت ورته کور جوړ کړي نو په دې کې دوستانو په دغه ځای نیولې کې ټول افغانانو ډېر خواري کړې خصوصا د شورا ملګرو علي صاحب ټول ملګرو خو ډېر زیات خواري کړې زه فکر کوم زموږ فهیم ورور دی نو خدای ته تجربه کړي ورته دعاګانې کوو اوس ملګرو څه د هغې دپاره چې د فهیم ورور یو قدر وکړي یو لوګی راوړی ورته په سړي دې په خاطر چې د فهیم ورور نور به موږ قدر نه شو کولی خو په افغانانو کې دا دود دی چې یو چا ته موږ اعزاز ورکوو احترام یې کوو نو هغه ته یو لوګی په سره وو نو هېوادمل صاحب او صمد ورور دوی راځي فهیم ورور ته یو لوګی په سره او دې په خاطر چې دلته چې ده که نه په یو اعزاز احترام وشي او موږ هم ورته دعاګانې کوو ټول ملګري او په آخر کې ښه اخلاص غواړو کېدای شي ښایي سره موږ په آخر کې دعا وکړي اوس به انشاءالله لا تاسو دعوت وکړو که انجام دلته راشئ دغه راځي تاسو دلته راشئ دلته ودرېږئ خاړې ته خبرې مه کوه بس خدای ورته نور توفیق دې نیکۍ ورکړي او الله پاک دې اجرازي ورکړي الله پاک دې نور مزید توفیق د نیک اعمالو ورکړي او د خدمتونو ورکړي الله پاک دې توفیق دې نور خدمتونو ورکړي نو زه دویم څه نه لرم چې وخت ناوخته ده بل خواهش مې دا دی چې لمونځونه مه قصا کړو چېرته چېرته راستئ لمونځ مه قصا کړو او تلاوت او دې جومات سره تعلق ساتئ الله پاک انشاءالله ستاسو وختونو کې به برکت واچوي قاري صاحب اګشمانیا یې ګپه مې زه له دوام مسؤل انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله علی نعمت الاسلام اما بعد دوستانو ډېره مننه سمه وخت ده پلار سره مخکې تاسو ټولو نه مننه کوم الله تعالی مو عزتمن لره دا نن چې موږ تاسو دلته راټول شوي یو دا تاسو د هر یو فرد برکت ده ستاسو د هر یو فرد همکاري ده تاسو د هر یو فرد ښه راغلاست ده د موږ غږ موږ چې کوم غږ تاسو باندې کړی یو الله تعالی باید ویل دي چې نن الحمدلله نتیجه وینو چې دلته راټول شوي یو خپل جومات کې مو د تراویح وکړلې ختم د قرآن کریم وکړ روژه ماته یې وکړ نو تاسو ټولو نه زیاته مننه کوم الله تعالی مو عزتمن لره الله تعالی مو کامیابه لره په افغانانو کې د لنګۍ ضرورت دا یو غټ ویاړ او افتخار ده زه د دې ځان لایق نه بولم نو تاسو نه هم مننه کوم هیوادمل صاحب نه مکتوم صاحب نه ډاکټر صاحب نه همداسې له هر یو
فرد فرد نه مننه کوم الله تعالی عزتمن راشي زموږ د دې وړ وګڼلم. یوه خبره دوستانو تاسو ته کومه په حیث د یو کشر، هغه دا چې موږ تاسو دلته د دې سره سره خپل ځان مسؤلیت لرو. دلته موږ تاسو د اسلامیت او د افغانیت مسؤلیت هم لرو. موږ تاسو باید خپلو کړنو ته زیات متوجه واوسو. که دلته زه یو کار ترسره کوم دا خلک دلته داسې نه وایي چې دا کار په هند ترسره کړه، دلته داسې وایي چې دا یو افغان ترسره کړ او یو مسلمان ترسره کړ. نو موږ تاسو باید خپلو کړنو ته زیات متوجه واوسو تر څو د اسلامیت او د افغانیت رنګه بدل کړو او تعلیم وکړو، تحصیل وکړو، یو بل ته مینه ورکړو او د بل احترام وکړو، د تعصب نه ډډه وکړو. دا ونه وایي چې دا پښتون ده، دا تاجک ده، دا ازبک ده. موږ تاسو افغانان ټول ورونه یو سره اتحاد وکړو، اتفاق وکړو، یو بل سره همکاري وکړو. کوم ورونه چې کمپونو کې اوسي هغه یو بل سره همکاري وکړي، یو بل ته لاس ورکړي. د نورو هېوادونو خلک چې دلته راځي هغه تعلیم کوي، تحصیل کوي، په جګو جګو بستونو باندې کار کوي. بدبختانه افغانان، بعضې افغانان ټولونه هغه ډېر ناوړه کارونه ترسره کوي چې پایلې یې ډېرې خراب وي. موږ خو زما خپله شخصا دلته زیات وخت نه دی وتلی، خو ملګرو دوستانو یادونه کړې ده ویلي دي په مجلسونو کې چې بعضې کسان دلته اوسي هغوی ناوړه کارونه ترسره کړي دي، نو پایلې یې ډېرې بدې دي چې هغوی د ستونزو مشکلات سره مخ شوي. تاسو ټول نه په درنښت باندې هیله کوم چې خپل وخت نه سمه استفاده وکړئ، یا تعلیم او تحصیل وکړئ، یا خپل کار او غریبي وکړئ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک. اللهم إلهنا وإله العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، أنت أرحم الراحمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم حبب الإيمان في قلوبنا وزينه وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، 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 ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوحا، اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوحا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحم جميع المسلمين، اللهم ارحم جميع المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب المستضعفين، يا ناصر المجاهدين، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين. اللهم تب علينا وارحم جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. اللهم إنك عفو كريم تحب